سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر د زیرو نیوز 24 بهرنیو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست پيو نن جمعه د 1405 هجري لمریز کال د غوي 18 چې د 2026 زیږدیز کال د میله 8 سره برابر ده. لومړی خبر دا چې له ایران سره اوربند لا هم پر ځای دی خو هرمز تنګي کې نه خطر روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي له ایران سره اوربند لا هم نافذ دی او د هرمز تنګي په سیمه کې وروستیو نښتو وضعیت یو ځل بیا ترینګلی کړی دی. د راپورونو له مخې امریکایي او ایراني ځواکونو د هرمز تنګي شاوخوا پر یو بل بریدونه کړي دي. تهران ادعا کړې چې امریکا اوربند مات کړی خو د امریکا مرکزي قومندانۍ ویلي چې د دوی اقدامات دفاعي وو. ډونالد ټرمپ ویلي درې امریکایي جنګي بیړۍ په خوندي ډول د هرمز تنګي تېرې شوي او امریکایي ځواکونو د ایران چټکې کښتۍ، توغندي او بې پیلوټه الوتکې له منځه وړي دي. نوموړي ایران ته د سختو پوځي اقداماتو خبرداری هم ورکړی دی. فالو ته ایراني رسنیو د تهران بندر عباس او مینا په ځینو سیمو کې د چاودنو او د هوایي دفاعي سیسټمونو د فعالېدو خبر ورکړی دی. د ایران سپاهي پاسداران هم ادعا کړې چې درې امریکایي ویجاړونکي بیړۍ په نښه کړي دي. نریندرا مودي وایي ترهګري او د هغې ملاتړی نظام به وځپي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ویلي هیواد یې د ترهګرۍ او د هغې د ملاتړي نظام پر ضد مبارزې ته کلک ژمن دی. نوموړي د څرګندونې له پاکستان سره د تیر کال خونړیو نښتو د کلیزې پر مهال کړي دي. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو کله چې د 2015 کال د اپریل په 22 د کشمیر په پهلګام سیمه کې په یوه برید کې 26 کسان ووژل شول. هند د برید پړه پر پاکستان واچوله خو اسلام آباد دا تور رد کړ. وروسته هند په پاکستان کې د ترهګرو کمپونو پر ځای بریدونه وکړل او پاکستان هم ځوابي عملیات ترسره کړل چې له امله یې د دواړو اټومي هیوادونو ترمنځ سختې نښتې وشوې. مودي د سیندور عملیاتو د کلیزې پر مهال وویل هند به د ترهګرۍ پر ضد خپله مبارزه جاري وساتي. بل ورته پاکستان هم ویلي چې د هر ډول برید پر وړاندې به له ځانه بشپړه دفاع وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ 4 ورځنی کړکېچ د 2015 کال د می پر 10 د اوربند له اعلان وروسته پای ته ورسید. د قطر لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثاني په واشنګټن کې د امریکا د ولسمشر له مرستیال جی ډي وینس سره لیدلي. په دې لیدنه کې د قطر او امریکا پر ستراتیژیکو اړیکو، د سیمې پر وروستیو حالاتو او د پاکستان په منځګړیتوب د ایران او امریکا د مذاکراتو په اړه خبرې شوې دي. دواړو لوریو د تاوتریخوالي د کمیدو او د سیمې د امنیت او ثبات پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. او وروستی خبر همدا چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي واشنګټن به د روانې می میاشتې پر 14 او 15 د لبنان او اسرائیل ترمنځ د اوږدمهاله اوربند لپاره د بیروت او تل ابیب د پلاویو کوربتوب وکړي. یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د مذاکراتو تمرکز به پر اوږدمهاله اوربند، د لبنان پر سرحدونو د دغه هیواد د حکومت بشپړ کنټرول، بشر دوستانه مرستو او د لبنان پر بیا رغونې وي. په خبرپاڼه کې راغلي چې لبنان او اسرائیل په دغو مذاکراتو کې د ګډون هوکړه کړې ده. که څه هم د تیرې اپریل میاشتې پر 18 د امریکا په منځګړیتوب د لبنان او اسرائیل ترمنځ لنډمهالی اوربند اعلان شوی و خو اسرائیل تر اوربند وروسته هم د لبنان په سویل کې وخت نه وخت بریدونه کوي. بهرني خبرونه هم دومره و. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 24 خپرونې د الله په امان.